بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې مونږه په مایکروسافت ایکسل کې په فایل ټاب کې په انفو کې تقریبا تر دې پورې خبرې کړې وې. چک فور ایشو دغه نه لاندې بل کمانډ چې مونږ سره دی په نوم د منیج وربوک یادېږي. ګوره کله کله داسې کېږي چې تاسو په ایکسل پروګرام کې یو جدول باندې کار کوئ. د مثال په طور دلته راځم لیکم امپلای نیم پوسټ سیلري صحیح ده د کارمند معاش او همدلته راځم څو نومونه لیکم مثلا دا کسان دي ما سره او دا ټول ما سره ډاکټران دي صحیح شوه او د دې ټولو معاشات چې دي مثلا 50,000 روپۍ. اوس دا خو ما لږ زره لیکل وکړو. کله چې تاسو لیکل کوئ مثلا ستاسو په دې لیکلو باندې 10 دقیقې 15 دقیقې یو ساعت تېرېږي او تاسو پام نه وي کمپیوټر ته دا فایل مې سیف کړی نه او دې وخت کې برق لاړ شي. البته دا کار په ډیسکټاپ کمپیوټر کېږي لیپټاپ کې نه ځکه لیپټاپ خپله چارج ساتي که نه چارج لري. نو چې برق لاړ شي او تا فایل نه سیف کړی نو ټول شیان له منځه ځي که نه. نو داسې حالات که چیرې په تاسو باندې تیر شو یا راغی نو تاسو به څه چلو کوئ را به شئ فایل ته چې راغلی انفو ته انفو کې دلته یو کمانډ دی په نوم د منیج ډاکومنټ او په دې کې موږ سره یو کمانډ دی په نوم د ریکاور انسیف وربوکس. دا څه کار کوي کم فایلونه چې تا سیف کړي نه او برق تا باندې تللی که نه او فایلونه دې سیف کړي نه کمپیوټر هغه خپله سیف کوي. چې سیف کړي چېرته کم ځای نه تاسو دوباره بېرته راوستی شي دقه ځای نه. نو زه اوس راځم په دې باندې کلیک کوم ما باندې خو داسې کوم کار نه ده شوی خو بیا هم زه کمپیوټر ته وایم چې ته وګوره داسې کوم وربوک شته چې ما سیف کړی نه تا ځان سره سیف کړی ما نه د یاده وتلی. نو په دې چې کله کلیک وکړي چې کوم وربوکونه اوسي هغه تا ته ایکسل پروګرام راوړي دلته. نو ما ته یو دنه دقه فایل شته دا ګورې د ایکسل 15 په نامه باندې شی شته په همدې کلیک که اوپن ورته ووایي هغه څه کېږي مونږ ته خلاصېږي. نو زیاتره وخت همداسې کېږي. دا څنګه سیف کوي ګورې څومره وخت بعد سیف کوي. دا که چیرې تاسو راشئ فایل ته فایل کې دلته مور ته راشئ مور کې دلته ګوره مونږ سره آپشن دي آپشنو باندې کلیک وکړئ دې ځای کې یو بخش دی په نوم د سیف کې دلته تاسو وګورئ لیکلي دي سیف آټو ریکاوري یا ریکاور انفارمیشن ایوری 10 منټس. کله چې تاسو په کمپیوټر کې کار کوئ ایکسل پروګرام کې هر 10 دقیقې بعد دغه د ایکسل فایل کې معلومات چې دي دا کمپیوټر ځان سره سیف کوي. که چیرې مونږ سیف نه کو پام نه شوی هغه کمپیوټر خپله سیف کوي دا یې وظیفه ده. دا زیاتولی کمولی تاسو شئ او چې اوس دا ته غواړئ بېرته راوړئ نو دې ځای نه هم کولی شئ دلته چې راشئ ګورئ فایل انفو ته دې ځای کې منیج وربوک ته ریکاور انسیف وربوک دې ځای نه هم خلاصولی شئ او داسې هم کولی شي چې کله تا مثلا برق ته باندې لاړو دوباره ایکسل پروګرام خلاصوي دې ځای کې نه دی دغه چپ طرف ته دلته یو ټاب راځي هغه ټاب کې تا ته وایي چې دغه فایل تا سیف کړی نه مونږ سیف کړی کلیک پې وکړه ټول معلومات دی دې خوا ته راځي. اوس که چیرې ته غواړې چې کوم فایل کمپیوټر سیف کړی هغه ډیلیټ کړي دې ځای نه کوم داسې فایل چې مثلا تا سیف کړی نه کمپیوټر سیف کړی او غواړې هغه ډیلیټ کړي دلته ګوره مونږ سره کمانډ دی ډیلیټ آل انسیف وربوک په دې باندې کلیک وکړه چې په دې کلیک وکړو یس انتخاب کړه نو هغه وربوکونه به څه شي ټول به ختم شي. یعنې په دې معنا چې تا ولیدل هغه فایلونه دونه مهم نه وو نو اوس ته غواړې ډیلیټ کړي راځه دلته په دې باندې کلیک وکړه دې ځای نه ته کولی شي هغه ریکاور کړي بېرته او هغه ځای نه کولی شي هغه څه کړي ډیلیټ کړي. بل دې نه لاندې بل کمانډ چې ما سره په انفو کې دی په نوم د براوزر ویو آپشن دی. براوزر ویو آپشن موږ دې دپاره استعمالو چې دغه لیکلي دي صحیح شو. ګوره دلته ما سره یو شیټ شو دې شیټ کې مو ولیکه چې امپلایز انفارمیشن دا مې ولیکو صحیح شوه. دې خوا ته بل راغلم یو لیست مې جوړ کړو مې لیکه چې آیټم نیم صحیح شوه ډسکرپشن او دغه نه وروسته مې ورته ولیکه کاسټ او کوانټیټي مې ورته ولیکه داسې یو جدول ځان ته جوړ کړو او دلته مې راغلم ومې لیکه سی پی او بل مې ولیکه مونیټور بل مې ولیکه سپیکر د ده مثلا ډسکرپشن کې مې ولیکه انټل دا مونږ سره چیرې انټل دی همدا مې سلیکټ کړه تر دې پورې او د دې مثلا قیمتونه مې د ټول یو شی ولیکه چې مثلا 2,000 روپۍ قیمتونه دې هر دانې نه مونږ 10 دانې لرو. دې ته مې نوم ورکړه دې شیټ ته چې شي نوم ورته ورکړو انوینټري انفارمیشن په نامه باندې نوم ورته ورکړه. اوس که چیرې دغه دا وربوک نه دی دا مکمل وربوک دا یو خو عادي سیف کول دی چې مونږ یې سیف کوو که نه
راځو فایل ته چیرته ځو دا سیف کوو مثلا ډیسکټاپ کې زه سیف کوم ګوره ډیسکټاپ کې مې سیف کړو د څه په نامه باندې د انفارمیشن په نامه باندې دا مې سیف کړو یو دا دی چې ته از ویب پیج دا سیف کوي انټرنیټي صفحې په فارمټ کې دا سیف کوي صحیح شوه نو چې کله ته په هغه فارمټ کې سیف کوي تا ته کم شیټ هلته وښودل شي کم شیټونه تا ته مهم دي کم شیټونه تا ته مهم نه دي نو دې دپاره به څه چل کوې راځې به دلته براوزر ویو اپشن ته به راشي دلته چې راغلی غواړې تا ته ټول وربوک وښیم انټایر وربوک کې ما سره څو شیټه دي فعلا 2 شیټه دي که 3 شیټه درته ښیي که 2 شیټه 2 ښیي درته که یو درته ښیي او که ته وایې چې نه زه مشخص کوم کم یو دي ګوره شیټس کم شیټ دي ګوره دلته ما ته شیټونه راوستلو یو شیټ زمونږ د امپلایز انفارمیشن په نامو بل شیټ زمونږ د انوینټري انفارمیشن په نامو مثلا زه ورته چې دا نه صرف دغه امپلای انفارمیشن په نامه باندې شیټ چې دی دا ما ته څه کالته وکړه اوکې کلیک کړه اوس چې کله زه دا فایل سیو از ویب پیج کوم نو ما ته به صرف هغه امپلایز انفارمیشن شیټ ښیي او بل به نه ښیي نو نورمال شکل باندې څه شي نورمال شکل باندې دلته انټایر وربوک انتخاب شوی په دې معنی چې ټول شیټونه ما ته هلته وکړي چې کله دا تاسو اوکې کلیک کوئ او بیا سیو از کې هلته زه راغلم سیف خو شوی دی خو سیف از کوم ګوره سیو از ته راغلم براوز انتخابوم کوم ځای کې سیف کوئ زه ورته چې دا په ډیسکټاپ کې سیف کوم د چی شي په نامه کوم فارمټ کې سیف کوئ زه ورته چې دا په ویب پیج فارمټ کې سیف کوم ګوره دلته ویب پیج دی ویب پیج مې چې انتخاب کو یس مې انتخاب کو اوس تاسو وګورئ دا فایل زه بندوم دا مې چې کله بند کو دلته ما سره یو فایل راغلی دی د انفارمیشن په نامه باندې هماغه لیکل ویب پیج فارمټ کې سیف شوي دي دا په ګوګل کروم کې خلاصېږي په دې باندې چې زه ډبل کلیک وکړم ګورئ هماغه معلومات ما دلته راغلو که رانغلو اوس فعلا زه امپلای شیټ امپلایز انفارمیشن کې یم بل انوینټر انفارمیشن باندې چې کلیک کړي هغه درته ښیي نو دا موږ د دې دپاره استعمالو چې تاسو کم یو شیټ غواړئ هلته تاسو ته ویزیبل اوسي کم یو غواړئ چې ویزیبل نه دا مې بیرته سلیکټ کړ دی چې نه مې ډیلیټ کړ ختم مې کړ هغه نه لاندې بل کمانډ چې موږ سره دی بل مهم کمانډ چې موږ سره دی د هغه نه لاندې پرنټ کمانډ دی ګورئ بلینک وربوک مې بیا واخیسته د نه لاندې بل کمانډ چې موږ سره دی چې شی دی هسټري په نامه د سیف سیوس خو موږ خبرې کړې وې هسټري کمانډ څه کار کوي دا اوس ګوره دلته غیر فعال دی موږ سره یو بل پروګرام دی په نوم د شیر پوینټ چې شي په نامه باندې شیر پوینټ په نامه باندې که چیرې یو فایل تاسو په شیر پوینټ کې سیف کړی اوسي او وغواړئ چې د هغه هسټري وګورئ یعنې هسټري وګورئ تاسو نو هغه بیا دا کمانډ موږ د هغه دپاره استعمالوو اوس ولې کار نه کوي ځکه کار نه کوي چې موږ سره شیر پوینټ پروګرام نشته دی په دې خاطر باندې کار نه کوي هغه نه لاندې بل کمانډ چې موږ سره دی په نوم د پرنټ یادېږي پرنټ کمانډ یو د هغه کمانډونو څخه دی چې موږ سره په آفس پروګرامونو کې ډېر زیات استعمالیږي زه څه کوم یو لیست خلاصوم اوس ګورئ ما سره دلته یو لیست مثلا انوینټري لیست په نامه باندې دې کې چې نشته دی زه راځم یو بل فایل خلاصوم چې په هغه کې موږ څه لیکل کړي اوسي دې دپاره زه چېرته راځم ګورم موږ سره په ډرایو کې کوم ځای کې معلومات شته که نشته دغه دی موږ سره دلته معلومات شته دی دا چې ګورئ انوینټري سروس آیټم په نامه باندې موږ سره یو فایل دی دا ما خلاص کو اوس تاسو غواړئ دغه شیټ پرنټ کړئ تاسو د دې پرنټ لپاره دې نه مخکې چې تاسو دا پرنټ کې راځئ به چېرته فایل ته به راځئ او پرنټ ته به راځئ صحیح شو پرنټ ته چې راغلی اول تاسو خپل د لیکلو ویو شکل وګورئ چې دا لیکل ستاسو په کوم شکل باندې پرنټ کېږي اوس وګورئ لیکل ما ته وایي ستا لیکل دغه شکل باندې پرنټ کېږي اوس که چېرې زه دا پرنټ کړم دا غلط دی ځکه دا فارمټ مکمل غلط دی دلته دغه انوینټري په نامه باندې یو ټیبل چې دی دا نیمایي راغلی نیمایي نه دی راغلی نو زه څه کوم زه ورته یم چې ورور دا لیکل زما واخله دا صفحه زما واخله دې ځای نه دلته راځم ورته ګوره دې ځای نه دغه دې ځای نه زه ورته یم چې دا صفحه زما په اوږدوالي مه راوړه لینډسکیپ یې کړه افقي کړه عمودي کړه وایم اوس وګورئ یو څه ناڅه لیست زمونږ صفحه کې راغی او منظم شو اوس که پرنټ کې ډېر مشکلات پکې نشته لږ زره مشکلات دي پکې نو هدف مې دا دی چې دا د پرنټ کمانډ موږ دې دپاره استعمالوو چې کله تاسو یو څه شی پرنټ کوئ دې ځای کې تاسو دغه آپشن یې بدلولی را بدلولی شئ نو اولین کار چې تاسو کوئ دې نه مخکې چې یو څه شی پرنټ کړئ تاسو به د پرنټر نوم انتخابوئ چې د کوم پرنټر په واسطه باندې تاسو غواړئ دا لیکل پرنټ کې د خپل معلومات پرنټ کې دا چې ګورئ دا تاسو دا موږ سره ټول پرنټرې دي دا بعضې پرنټرې چې دا آی پی انې دي دا په نیټورک باندې شیر شوي پرنټر دي یعنې پرنټر بل ځای کې پروت دی او زه د نیټورک د طریق نه هغه سره وصل یم که چېرې زه اوس ګوره دا انتخاب کړم او دلته پرنټ ته ووایم دا لیکل به بره دویم منزل کې زما په دفتر کې پرنټ کېږي ځکه د پرنټر سره زه وصل یم هلته دا شیر شوی دی او که چېرې ته وایي چې نه ما سره بل پرنټر دی هماغه پرنټر نوم انتخاب کړئ مثلا دا اپسون پرنټر دی انتخاب یې کړئ بل ما نه پوښتنه کوي چې ورور تاسو څه شي پرنټ کول غواړئ ګورئ سیټنګ کې ما نه پوښتنه کوي پرنټ اکټیو شیټ ما ته وایي
ته څه کوې دا کوم شیټ کې چې اوس فعلا ولاړې همدغه ته نه پرنټ کول غواړې که نه پرنټ انټایر وربوک که وایه چې نه دغه وربوک کې زما که 10 شیټ وي که 20 شیټ وي هر څومره شي دا ټول ما ته پرنټ کړه نو بیا به دا کمانډ تاسو ورته انتخابوئ اوس ما سره څو شیټه دي یو شیټ دی که چیرې بل شیټ اوسي مثلا دا دویم شیټ دی دې کې ما دونه لیکل کړي او زه راشم دلته راغلم شیټ 1 ته راغلم او فایل کې ما ورته وویل پرنټ کې ما ورته انتخاب کړه چې شی وکړه ما ته پرنټ اکټیو شیټ صرف دغه اول شیټ کې چې کوم معلومات دي هغه به ما ته ښي یا نور به نه ښي یعنې نه به پرنټ کېږي لکه څنګه تاسو اوس وګورئ زه دا بله صفحه اخلم بله صفحه مې واخیستله هغه د بل شیټ معلومات چې د سیټ په نامه لغت ما پکې لیکلی دې کې شته نشته دې کې خو که چیرې زه ورته وایم چې نه انټایر وربوک ټول شیټونه چې څومره شیټونه یې په دې وربوک کې هغه ټول ما ته پرنټ کړه نو ګوره اوس به هغه نور معلومات هم راځي ګوره مخکې 3 صفحې وې اوس څو شوې 4 صفحې شو ګوره اوله صفحه دویمه دریمه او ورپسې به دغه بل شیټ معلومات هم موږ ته راوړي دلته او که تا ورته ویل چې نه صرف فعال شیټ اکټیو شیټ معنا فعال شیټ کوم شیټ کې چې ما کلیک کړی مونږ په کوم شیټ کې کلیک کړی په اول شیټ کې ګوره که چیرې په دویم کې کلیک وکړم او زه لاړ شم دلته فایل ته او پرنټ ته لاړ شم بیا دلته ورته وایم چې ما ته پرنټ اکټیو شیټ صرف چې شی به ښي ما ته هغه دویم شیټ به ښي راته او که انټایر مې واخیسته ټول معلومات به ما ته ښي بیا بل مونږ سره د پرنټ سلیکشن ګورئ زه راځم د اول شیټ ته راځم د اول شیټ ته راغلم ما سره خو لیکل دلته ډېر زیات دي خو تاسو ته صرف دونه معلومات پکار دي چې تاسو پرنټ کړئ بس نور نه دي پکار تاسو ته صرف دغه یو ټیبل ما ته پکار دی نور ما ته پکار نه دی نو څه چل به وکړې دلته به راشي فایل ته چې راغلی پرنټ کې به ورته ووایي چې پرنټ سلیکشن چې کوم ځای ما سلیکټ کړی دی هغه ځای ته نه ما ته پرنټ کړه نور ما پرنټ کړه اوس وګورئ تاسو هماغه ځای ما ته راوسته که رانه وسته که چیرې زه ورته څه ورته وایم اکټیو شیټ وایم بیا ټول معلومات ما ته راوړي خو که چیرې زه ورته وایم چې نه پرنټ سلیکشن صرف هغه ځای چې ما سلیکټ کړی هغه ځای پرنټ کړه نور مه پرنټ کوه صحیح شوه په همدې شکل مختلف نور آپشن دي نو دا آپشن موږ سره چی شته لپاره د پرنټ لپاره چې تاسو چی شی پرنټ کوئ نو زه دلته څه انتخابوم پرنټ اکټیو شیټ انتخابوم کله چې تاسو پرنټ اکټیو شیټ واخلئ ګورئ اکټیو شیټ دلته یو بل آپشن موږ سره فعاله کېږي اګنور پرنټ ایریا پرنټ ایریا نو مطلب چی شی دی ګورئ ما دونه ځای انتخاب کړه صحیح شوه دونه ځای مې انتخاب کړه دلته راغلم چېرته راغلم پیج لیاوټ ته راغلم دلته یو کمانډ دی په نوم د پرنټ ایریا په نوم د څه شي پرنټ ایریا که چیرې ته غواړې چې دغه محدوده ساحه پرنټر تا ته پرنټ کې نور شاوخوا ته لیکل پرنټ نه کړي نو ته به څه چل کې راځې به پیج لیاوټ ټاپ ته به راځې دلته به پرنټ ایریا انتخابوې او سیټ پرنټ ایریا به ورته وایې ته کمپیوټر ته اوس دا وایې چې وروره دا کوم ځای چې ما تا ته مشخص کړی دی همیشه دا پرنټ کوه بل شی مه پرنټ کوه ګورې زه چې اوس کله راشم فایل ته راشم پرنټ ته راشم اوس وګورئ هماغه ځای ما ته پرنټ کېږي که نه ګر چې ما ورته اکټیو شیټ انتخاب کړی دی ګورئ پرنټ اکټیو شیټ خو ما ته هغه ساحه چې ما ورته مشخص کړې هغه ساحه ما ته پرنټ کوي نور شی نه پرنټ کوي که چیرې ته وایي چې نه دغه ساحه چې ما پرنټ ایریا کې مشخص کړي هغه نه صرف نظر وکړه اګنور څه ته ویل کېږي صرف نظر کول ته هغه مه پرنټ کوه دلته به څه چل وکړي پرنټ اکټیو شیټ ته چې راغلی دیز کې به دا آپشن باندې کلیک کړي اګنور پرنټ ایریا کوم ساحه چې ما د پرنټ لپاره انتخاب کړې هغه نه تېر شه ټول ساحه ما ته پرنټ کړي شیټ کې چې څومره دي اوس ګوره چې په دې کلیک کې ټول لیکلي ما ته راوستل نو مطلب مو واغسته دا لږ ذره باریکي لري خو مقصد لږ متوجه اوسئ ورته نو دا موږ دې دپاره استعمالوو چې که چیرې تاسو غواړئ پرنټ ایریا اګنور شي نو دا به کلیک کوئ په دې باندې دې نه لاندې ګوره موږ سره لیکلي دي پیجز اوس ما سره د اول شیټ کې څومره معلومات څو صفحې معلومات 3 صفحې 1 2 3 صفحې دي اوس که چیرې ته وایې چې نه وروره ما ته 3 صفحې ټولې نه دي پکار ده اول صفحې نه واخله تر دویمې صفحې پورې پیجز 1 2 2 د اولې نه تر دویمې صفحې پورې اوس که چیرې زه پرنټ ورته ووایم صرف ما ته اوله صفحه او دویمه صفحه پرنټ کوي بل نه پرنټ کوي او که چیرې ته وایې چې نه صرف ته نه دریمه صفحه ما ته پرنټ کړه څه چل به کړي دلته به ورته ولیکئ 3 2 3 یعنې د درېیمې صفحې نه واخله تر درېیمې صفحې پورې یعنې صرف یوه صفحه ما ته پرنټ کړه نو دا هغه وخت چې موږ سره ډېرې 100 صفحې په دې 100 صفحو کې ته مشخص 15 صفحې 2 صفحې 3 صفحې پرنټ کړې نو هغه دپاره بیا دا موږ انتخابو او که استاد داسې ورته کوم چې مثال ما ته وایي 18 یو مثال 13 بس هغه بیا دلته سره کوم ګورئ دې ځای کې دا آپشن موږ سره نشته چې مثلا ته ورته وایې چې اوله دویمه دریمه صحیح شوه که ستاسو په یاد وي موږ ورډ پروګرام کې
هلته دا اپشن درلودله. ګوره زه ورډ پروګرام ته راغلم، د مثال په طور زه دلته ډېر لیکل کوم. ګورئ زه ډېر لیکل مې ورته وکړو، دونه لیکل مې وکړو. اوس تقریبا ما سره 10 دی کې 11 صفحې لیکل دي. اوس ګور تر اوسه پورې لوډ شوی نه، دلته ما ته معلومات راکوي. لږ به صبر ورته وکړئ. نو زه چې اوس کله پرنټ ته راشم، فایل ته راشم، فایل کې راشم پرنټ ته، هماغه خبره ده. خو ټولې څو صفحې دي ما سره؟ 10 صفحې دي که نه. اوس که چېرې ته وغواړې ته وایې چې اوله صفحه کاما 4مه صفحه کاما 6مه صفحه کاما 8مه صفحه، دلته داسې کولی شي. هلته 1 2 داسې به انتخابوئ. نو اکسل پروګرام کې دې کې فعلا دغه اپشن چې دی، دې اپشن تاسو صرف داسې کولی شي چې ورته وایئ چې وروره زه دونه هغه کوم پکې. خو که چېرې ته ورته وایې چې زه مثلا یوه مثلا 8مه 10مه داسې پرنټ کې، بیا به څه چل کې دلته به ورته وایي چې وروره ما ته څه چل وکړه 8مه صفحه پرنټ کړه، یو ځل پرنټ به ووهې. بیا به څه چل وکړي، بیا به ورته ولیکي چې مثلا 8مه صفحه پرنټ کړه، دواړه کې به اته لیکي پکې. صحیح ده، په دې شکل باندې به مخکې ځي ورته. نو دلته ما څه ورته انتخاب کوم، ورته ویلې چې مثلا د اول یو نه واخله تر 3 صفحې پورې ټولې ما ته پرنټ کړه. دې نه لاندې بل کمانډ چې موږ سره دی لیکلی دی کولیټډ او انکولیټډ. کولیټډ معنا منظم، انکولیټډ معنا غیر منظم. څنګه منظم څنګه غیر منظم؟ ګورئ اوس ما سره څو صفحې دي؟ 3 صفحې لیکل دي. که چېرې زه ورته وایم چې مثلا تاسو ګورو څو نفر هستئ؟ 6 نفر هستئ. زه ورته وایم چې څه چل وکړه، ما ته 6 کاپي د دې لیکلو پکار دي. دا مثلا زه غواړم تاسو هر یو کس ته یو کاپي وباسم. اوس که چېرې ما دلته 6 کاپي اخیستې او دې ځای کې زه ورته کولیټډ انتخاب کوم، کولیټډ بیا څه چل کوي؟ یو 2 3 تا ته وباسي، بیا 1 2 3 دته وباسي، ستاسو کار خلاصوي. همدا شکل منظم شکل راځي تاسو ټول ته، هر یو ته یو نه نیولې تر 3 پورې ورقې پرنټ کړي. خو که چېرې تاسو دې ځای کې انکولیټډ انتخاب کړئ، ګوره دلته نقل یې ورکړی دی، د یوې ورقې نه 6 دانې وباسي، یو تا ته راکړي، یو دلته، یو دلته، یو ما ته، یو بل، بیا د بلې 2مې نه 6 وباسي، د 3مې نه 6 وباسي، بیا همدا شکل هغه ورقې توزیع کېږي. خو ښه خبرداره چې همیشه تاسو څه چل وکړئ؟ کولیټډ انتخاب کړئ، ځکه هغه شکل باندې ټول مصروفه کېږي او په دې شکل باندې یو کار چې خلاص شي هغه ځي، بل کار پاتې کېږي، بیا هغه ځي همداسې نور. نو کولیټډ معنا منظم، انکولیټډ معنا غیر منظم. بل دې نه لاندې چې موږ سره هغه د صفحې نوعیت ښیي چې دا صفحه تاسو عمودي پرنټ کول غواړئ او که افقي پرنټ کول غواړئ. ګورئ عمودي او افقي دا به تاسو خپل لیکلو ته ګورئ چې ستاسو لیکل عمودي شکل باندې دي یا افقي شکل باندې دي. که چېرې ستاسو لیکل په افقي شکل اوسي او تاسو عمودي صفحه واخلئ، دا اشتباه ده. لکه څنګه ګورئ زه دلته راځم دې شیټ کې د مثال په تور دا لیکل دي که نه، دا لیکل ما داسې عمودي شکل باندې لیکلي. وګورئ عمودي شکل باندې دي که نه دي؟ افقي نه دي. اوس که چېرې زه راځم فایل ته راځم او دې ځای کې زه پرنټ وهم، نو پرنټ چې وهم اوس ګوره زما لیکل په دې شکل باندې ډېر ښایسته پرنټ کېږي. خو که چېرې زه دلته لینډسکیپ واخلم دا اشتباه ده. نو تاسو به خپل لیکلو ته ګورئ چې لیکل ستاسو سره کمي په هماغه شکل باندې به دا پرنټ کوئ. خبره ورسېدله انشاءالله. بل دې نه لاندې مونږ سره د ورق نوعیت دی. ورقه تاسو سره کوم ورق کې د لیکل پرنټ کوئ؟ A4 ورقه کې پرنټ کوئ، تاسو A3 ورقه کې پرنټ کوئ، څه رقم لیټر ورقه کې پرنټ کوئ. زیات چې استعمالیږي A4 ورقه استعمالیږي، صحیح شوه، او A3 ګوره دلته وبخئ A4 او لیټر استعمالیږي. ګوره دا چې شی ده دا A4 ورقه ده او دا چې ده لیټر ده، تیار لیټر انتخاب شوې ده. نو A4 او لیټر ورق دفترونو کې زیات استعمالیږي. بل ما ته مارجن وایي، مارجن د حاشیې ته ورکېږي، بره لاندې ښي طرف. دا فاصله څومره غواړئ؟ یعنې صفحې ټاپ باټم لیفټ رایټ کې څومره مسافه غواړئ؟ ګوره اوس نورمال د فاصله عادي حالت کې ده. زه ورته وایم چې نه نورمال نه غواړم، وایډ لږ زره فاصله دی زیاته. ګوره فاصله زیاته شوه که نه شوه؟ که چېرې ته ورته چې نه بیخي کمه دې اوسي فاصله، ګوره فاصله څه شوه؟ بیخي کمه شوه. او که وایي چې نه نورمال دی، بیا نورمال فاصله ورته راوړي. هغه نه لاندې ما سره سکیلینګ دی. ګوره اوس ټول ما سره څو ورقې دي؟ 15 ورقې لیکل دي. که چېرې ته غواړې دا ټول لیکل ستا یو ورق کې ځای شي یا 2 ورقې کې یا 3 ورقې کې، نو دې ځینې بیا موږ دا سکیلینګ کولی شو. ګوره زه ورته وایم فټ شیټ آن 1 پیج، دا څومره لیکل شي دا ټول په یو ورق کې ما ته فټ کړه. ګوره ټولې په یو ورق کې ما ته راوستو، 15 ورقې څه شوې؟ یو ورق کې شوې. په همدې شکل نورې دي. زه ته وایم چې نه نو سکیلینګ نه، عادي حالت ته راوړه، عادي حالت دا دی. صحیح شوه. بیا دغه اپشن چې تاسو څو کتلې کله چې دا تاسو سیټ کړئ هغه نه وروسته به تاسو چې باندې کلیک کوئ؟ پرنټ باندې به کلیک کوئ. په چی شي؟ پرنټ باندې کلیک کوئ. دې ځای کې تعداد د کاپي مشخص کېږي چې مثلا تاسو څو کاپیان تاسو ته پکار دي، 1 کاپي د پکار ده، 2 کاپي د پکار ده، 3 کاپي څومره د پکار ده، هغه نه وروسته به تاسو پرنټ باندې کلیک کوئ. پاتې شو موږ سره نورې اپشن دي. دلته خو د پرنټر اپشن دي. دلته هر پرنټر چې تاسو اخلئ دغه پرنټر اپشن متفاوت دی، بدلیږي را بدلیږي. ګوره اوس چې ما دا پرنټر انتخاب کړو، که چې دا پرنټر سره خصوص وصل نه یم ځکه دا په نیټورک باندې وصل دی، صحیح ده. خو بیا هم زه چې پراپرټیز ته راشم ګورئ د ده ماته دونه اپشن یې ښیي. خو که چېرې زه دا بل پرنټر انتخاب کړم، ګوره دلته زه HP انتخاب کړم. ګورئ
ایچ پی پرنټر دا ګورې مثلا او بخې اپسون پرنټر انتخاب کوم دا چې انتخاب کوم د پراپر اپشن به متفاوت وي دغه نو هر یو پرنټر تاسو چې انتخابوي دلته اپشن متفاوت وي بیا هغه تاسو کولی شئ دغه کې تغیرات راوړئ خو دغه اپشن چې دا موږ سره دایمي بای ډیفالت دا بدلیږي را بدلیږي نه دین لاندې موږ سره پیج سټاپ دی ګرچې دا پیج سټاپ اپشن نه دی دا اپشن چې دی موږ سره په هغه کې راځي کله چې تاسو پیج لیاوټ راشي دلته وسو ګورئ د پراپرټیز باندې کلیک وکړئ هغه اپشن دلته هم راځي خو دلته هم موږ سره شته زه وایم د نن دپاره به دونه درس بسي ان شاء الله بل ریکارډ کې به موږ د پیج سټاپ په موضوعاتو باندې بحث وکړو نو دا اوس تاسو د نن ورځې درس